د بدخشان څخه تازه او بد خبر بدخشان کې واوره ښویېدنه 3 کسان وژل شوي دي. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یې ویډیو راسره تر پایه وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. بدخشان کې واوره ښویېدنې 3 کسان وژلي دي. په بدخشان ولایت کې برفوج تازه 3 کسان وژلي دي. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزز الدین احمدي نژادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون شپه د راغستان ولسوالۍ په خمبیل او پترویل سیمو کې رامنځته شوې ده. هغه زیاته کړې ده چې پیښه کې 15 نور کسان هم ټپیان شوي دي. ښاغلی احمدي وایي چې د سیمې د اوسیدونکو د طالبانو امنیتي ځواکونو د هڅو نتیجه کې یو شمېر کسان چې تر واورو لاندې ټپیان شوي وو هم ژغورل شوي دي او د ولسوالۍ کلینیک ته د درملنې لپاره لیږدول شوي دي. دا دویم ځل دی چې بدخشان کې د سختو واورو له امله واوره ښویېدنه یا برف پوچي رامنځته کیږي چې ډېری خلکو ته پکې زیانونه اوړي.